د کابل په زړه کې د هلال تلویزیون د عصر هلال خپرونې په دوام سره بیا هم ډېر ښه راغلاست. په دې برخه کې پر دې باندې غږېږو د مسلمانانو ترمنځ د خپلمنځي محبت او یووالي ارزښت څه شی دی او څومره موږ کولی سو دغې موضوع ته په کتو سره خپل په منځونو کې هم محبت او یووالی رامنځته کړو. نو څومره ښه دی چې د معرفي کوم خپل میلمه او له موږ سره په سټوډیو کې څوک دی، ښاغلی محمد خالد ملکزی د پوهنتون استاد او زموږ همکار. ملکزی صاحب ډېر ښه راغلاست خپرونې ته. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې له تاسو څخه او د هلال تلویزیون له ټولو قدرمنو مینوالو او لیدونکو ورونو خویندو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او په ځانګړې توګه خپلو ټولو هغو هیوادوالو ته چې همدا اوس زموږ غږ اوري او په افغانستان کې تصویر مو ویني او په افغانستان کې د تلپاتې ثبات، استقرار او د مصالحې او د روغې جوړې لپاره هیلهمند دي. دوی ټولو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ښه، ما په سر کې فکر وکړ شاید مال چې مننه ځینو کې چې دلته دعوت کړ. خو په هر صورت باندې ډېر ښه راغلاست. ستاسو خپل تلویزیون دی. ملکزی صاحب فکر کوئ په دغه سیاستو شرایطو کې فکر کوم چې په دغه وخت کې موږ هم یووالي ته، هم محبت ته، هم دا چې د یو بل ورور لاس ونیسو. تېره ورځ موږ تللي وو یو مکتب ته، البته له بده مرغه چې هغه ریپورټ مې تر اوسه لا نه دی چمتو کړی، هغه ریپورټ چمتو کوو، کار ورباندې روان دی. ډېر خلک کډوال سوي دي، کابل ته راغلي دي، وضعیت هم معلوم دی چې په ډېر بد حالت کې یو. په دغه حالت کې فکر کوئ چې څومره هم یووالي او هم محبت ته اړتیا لرو؟ ډیره مننه. موږ واقعا چې افغانستان اوس په یو ډیر خطرناک حالت کې قرار لري. د تحولاتو دغه څپې او امواج او موجونه روان دي. په دغسې حساس شیبو کې زما په فکر موږ تر بل هر څه خپلمنځي تفاهم، تشاور، مصالحې او مینې، محبت او وحدت ته ضرورت لرو. دا فلسفه موږ له قرآن کریم څخه زده کوو. موږ هر کله چې د قرآن کریم ته مخه کوو هغه لولو، نو د قرآن کریم په مختلفو آیاتونو کې د وحدت او د اخوت موضوع باندې ډېر ټینګار شوی دی. د سورة الحجرات په 10 آیات کې الله تعالی فرمایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوه. بېشکه چې مؤمنان سره ورونه دي، دا ایمانی اخوت دی. همداراز د سورة العمران په بل آیات کې الله تعالی فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تاسو د الله تعالی په دین باندې، په اسلام باندې او د هغې په رسۍ باندې منګولې خښې کړئ او خپلمنځي اختلافات، خپل هغه سلیقه‌یي برخورد هغه تر پښو لاندې کړئ او خپل منځ کې سره اختلاف مه کوئ. د تفرق او د اختلاف څخه ځانونه وساتئ. نو په دغسې حساس شرایطو کې افغانستان او افغانان زموږ وروڼه او خویندې او سیاسي احزاب او دغه دولت او ټول ګوندونه تر بل هر څه خپلمنځي وحدت ته ډېر زیات ضرورت لري. موږ د خپلمنځي وحدت موضوع حتی په نورو یعنې حشراتو کې هم لیدلی شو. زه به د تاسو وګورئ د عسلو یا د شاتو د مچیو ژوند ته که موږ او تاسو متوجه شو، وینو چې دغه کوم عسل او ثمره چې د هغوی څخه موږ ترلاسه کوو، دا د وحدت په نتیجه کې، د هغوی د خپلمنځي وحدت په نتیجه کې موږ رامنځته کوو. نو موږ هم غواړو که چېرته ترقي وکړو، موږ غواړو چې زموږ لاس نورو نړیوالو ته اوږد نه شي، افغانستان یو باثباته هیواد واوسي، پرمختګ رامنځته شي، دلته افغانان سوکاله ژوند ولري، باید چې خپلمنځي محبت او صمیمیت او اخوت ته خپلې غېږې پرانیزو. فکر کوئ چې د افغانانو په ترمنځ دغه خپلمنځي اختلاف که دوی ترسره کوي، فکر کوئ پایلې به څه وي؟ دا هم ډیره خورا مهمه پوښتنه ده. زه دلته په لنډه توګه سره غواړم څو مهمو ناوړه پایلو او منفي تاثیرات ته اشاره وکړم. واقعا که چیرته اختلاف وي، اول خو دا دی چې اختلاف یو مهلک مرض دی. دا که په هره ټولنه کې رامنځته شي، تمدنونه له منځه وړي، ملتونه له منځه وړي. او ځکه مثال ورکړم، دا د کورونا او د سرطان او د طاعون د امراضو په څېر باندې یو خطرناک مرض دی. خپلمنځي اختلافات بشري فجایع او بشري ناورینونه رامنځته کوي. تاسې د خپرونې په دغه شیبو کې په افغانستان کې په کور دننه د مهاجرینو او د بېځایه شوو شمېر چې څومره زیات د دې تقریبا پرون ما ولیدی 400,000 یعنې 4 لکه تنه په کور دننه بېځایه شوي. د دې بنسټیز لامل که زه له تاسو نه پوښتنه وکړم، آیا یعنې همدا دی چې د اختلافاتو له کبله دغه په افغانستان کې دغه د جګړو اور لکه د تنور په څېر
داسې ګرم دی، ای کاش چې داسې ورځ راشي چې زموږ افغانان رونه سره خپل منځي محبت او وحدت ته ورسیږي، مصالحې ته ورسیږي. دا یو ښه مثال دی چې دغه کډوال، البته یو دردونکی مثال دی چې دغه کډوال ولې بېکوره شول. دوی د کور خاوندانو، دوی ممتلکات درلودل، دوی نسبي امنیت درلوده، دا ټول دوی له لاسه ورکړل. نو سوله ډیره ضروري ده، خپل منځي محبت ډیر ضروري دی، او د دې اختلافاتو نور منفي تاثیرات هم شته. اسلام ولې غیبت حرام کړی دی؟ غیبت په حقیقت کې خبرې دي، د نورو عیوب څېړل، د نورو د عیوبو د یادونه کول، دا په همدې خطر باندې چې د مسلمانانو ترمنځ مینه او محبت له منځه لاړ نشي. په اسلامي فقه کې موږ لولو چې کله چې ورور یو څه اخلي بیه کوي، نو داسې تر څو د دواړو ترمنځ، د دوکاندار او د دغه اخیستونکي ترمنځ دا بیه نه خلاص شوي، بل ورور حق نه لري چې دغه بیه په اړه باندې خبره وکړي. دا ځکه چې د دې حکم مکروه تحریمي دی، په دې خاطر چې د دې ترمنځ مینه محبت له منځه لاړ نشي. همداراز که یو څوک غواړي چا سره واده وکړي او خواستګري د دواړو کورنیو ترمنځ دوام ولري، بل ورور دې هم خواستګري نه لیږي، ځکه کېدای شي چې هغوی دا کور مسترد کړي او د دې کور سره موافقه وکړي، دا په خپله هغه مکره کې نفرت او اختلافات رامنځته کوي. دا ټول د همدې په خاطر باندې چې مسلمان سره مینه محبت ولري. نو اختلافات او شقاق زموږ وطن او زموږ خاوره د هغې استقلالیت له خطر سره مخامخ کوي، او دا روان موږ ولې په علمي لحاظ باندې، په امنیتي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې وروسته پاتې یو؟ دا ټول د همدې په خاطر باندې چې اختلافات ملتونه له فنا او له زوال سره مخامخ کوي. استاد ملک صاحب کېدای شي داسې شماره هم اشاره ورته وکړئ، ځکه وخت بیخي لنډ دی. په لنډه توګه سره موږ هم دا ویلي چې یعنې ملتونه له فنا او له زوال سره مخامخ کوي، او دا د افغانانو په ګټه باندې نه، بلکې اختلافات ټول شر دی. څنګه کولی شو چې خپل منځي اختلافات له منځه یوسو؟ د دې لپاره هم مختلفې لارې دي. د دغه مختلفو لارو اول د خپل منځي اختلافاتو د محبت د ایجادولو لپاره هم مختلفې لارې دي. زه په لنډه توګه سره کولی شم یو څو ته اشاره وکړم. ګرانو لیدونکو، په دې خاطر چې موږ خپل منځي محبت رامنځته کړو، د دې لپاره اولنې تر هر څه د مخه باید په افغانستان کې د سولې لپاره کار وشي، تر څو زموږ ترمنځ دغه اختلافات له منځه لاړ شي. دغه جنګ باید زر ته زره ودرول شي، تر څو افغانستان یو باثباته او مستقر هیواد شي، او بالاخره افغانان وکولی شي چې په یو سالمه توګه سره ژوند وکړي. اختلافاتو له منځه وړل، د غیبت نه کول، یو بل ته سلام اچول، همداراز یو بل خپلو کورونو ته رابلل، او داسې نور دغه میکانیزم دی، هغه سیستم دی چې کولی شي د افغانانو ترمنځ دغه اختلافات له منځه یوسي، تر څو ټول افغانان په یو سوله ییزه توګه سره ژوند وکړي. ډېر مننه. ډېر لنډ هم راته وایاست چې فکر کوئ یعنې خوشبینه یاست افغانانو دغه اختلافاتو چې ورځ به له منځه ولاړ سي او په ارامه همدلته ژوند وکړو؟ بلې، نه یوازې زه خوشبینه، بلکې موږ د دغه حقیقت شاهدان یو چې انشاءالله افغانان او د افغان ملت نور هغې مرحلې ته رسېدلی دی چې دلته به سوله راځي، دلته به د ملي مصالحې لپاره کار کیږي، او دغه افغانان به دغه خوب ته چې کلونه له دې ارزو سره د دې ارزو پالي، دغه ارزو ته به رسیږي، او دغه وخت رانږدې شوی دی. موږ باید ناهیلي نشو، ناامیده نشو، بلکې امید وساتو چې انشاءالله د افغانستان د استقرار، د افغانستان د ثبات او دلته د خپل منځي سولې او د تفاهم دغه سلسله به ډیره نږدې شوې ده، او دغه نه یوازې خوشبینه، بلکې موږ د دې حقیقي مثالونه په دې افغانستان کې په نږدې راتلونکي کې انشاءالله امید دی چې شاهدان اوسو. ډېره مننه. البته بخښنه غواړو چې دا موضوع باید مفصله تشریح شوی، وخت مو ډېر لږ و. له تاسو څخه ډېره مننه کوو. زموږ همکار او د پوهنتون استاد محمد خالد ملکزی، کور مو ودان له تاسو څخه چې موږ ته مو بلنه راکړه. دې اوسئ چې پر ډېرې مهمه مسله باندې مو بحث وکړئ. لنډه د ما خلو بېرته ژره ګرځو، عصر الله دوام لري.